وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. باب په بیان د شرطونو د لمانځه کې بعض هغه مسائل ذکر کیوي چې آیا په دې باندې لمونځ فاسدېږي که نه فاسدېږي. نو د هغې لپاره به نن حدیث راوړي د علي رضی الله تعالی عنه چې دا په باره د غاړې تازه کولو کې دی. علی رضی الله عنه فرمایي وکانا و لی زما د پاره من رسول الله د رسول الله نه مدخلان دوه وختونه د داخلېدلو، یعنی دوه اوقات دغسې و چې زه به په هغې کې رسول الله باندې داخلېدلی شوی. فکنت زه وم اذا اتیته کله به چې زه راغلم وهو یصلي چې نبي علیه السلام به څه کولو؟ لمونځ کولو. تنحنح لي هغې به غاړه تازه کله زما دپاره یعنې غاړه به یې تازه کوله. نو د دې حدیث نه بعضې فواید هغه دا دي. یوه مسله دا ثابته شوله چې علي رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نږدې تعلق لرلو. نږدې کس ته بیا انسان څه ورکوي؟ وخت ورکوي چې دغې وختونو کې ته راتلی شي. هر چا ته سړی وخت نه ورکوي. د دې نه معلومه شوله چې علي رضی الله عنه څه و د رسول صلی الله علیه وسلم سره نږدې تعلق لرلو. یو خو دا و چې د تره زوی و او بله خبر دا و چې زوم یې و. بله مسله دا ثابته شوله چې په لمانځه کې غاړه تازه کول دا لمانځه لره نه فاسدوي. تنحنح څه ته ویلی کې؟ غاړه تازه کولو ته. سړی چاته دا و چې زه کومه دې ته غاړه تازه کول ویلی شي. او دا دپاره د څه وي؟ دا دپاره د اذن او د اجازت دپاره وي. که تاسو دا لیدلي بعضې خلکو کې د عادت چې پردي کور ته دننه کېږي نو غاړه تازه کړي. دې لپاره چې کور کې څوک دي زنانه هغه په پرده کې شي. اگر چې هغه زنانه به نوره پرده نه کوي، یوازې دا پرده به وي مثلا چې سر پټ کړي، ویښتان پټ کړي، نو د هغې لپاره څه وي؟ غاړه تازه کړي. یا دارنګه بعضې نارینه داخلیږي او د هغې نه پرده کېدلی شي، نو غاړه دې لپاره تازه کېږي چې نامحرمې زنانه هغه دلته موجودې نه وي یا موجودې وي هغه پټې شي. د دې لپاره غاړه تازه کېږي. دا یو قسم د څه دی؟ دا یو قسم ته اجازت غوښتل دی. دا په اجازت کې داخلیږي. دا یوه بله مسله شوله. بله مسله یې دنه دا ثابته شوله چې لمونځ نه فاسدوي. دا خبره به تاسو اورېدلې وي یا به م نه وي اورېدلې. بعضې فقهاو یا فقها نه بلکې بعضې ملیانو به دا خبره کړې وي. هغوی وایي چې په لمانځه کې د غاړه تازه کله نو په دې باندې لمونځ فاسدېږي. یو وخت کې په خپل کلي کې زه لمانځه ته مخکې شوم، داسې مې غاړه دوه درې واره تازه کړله. نو بیا کلیوالو وویله چې دا خو موږ ته ملا صاحب ویلي چې دا لمونځ په دې باندې فاسدېږي، په دې باندې لمونځ نه فاسدېږي. اگر که مثلا هغه مشتمل شي په چا باندې؟ په دوه حرفونو باندې هم. وجه دا ده چې غاړه تازه کول دا د چا نه دي؟ د جنس د خبرو نه نه دي. من جنس الکلام، د خبرو د جنس نه نه دي. د دې وجه نه په دې باندې لمونځ نه فاسدېږي. بله مسله دا ثابته شوله چې مؤمنان په خپل منځونو کې باید تواصل دا ولري. تواصل مطلب دا چې یو نږدې تعلق باید ولري. لکه د تره زامن دي او دارنګه د ماما او د کاکا زامن، دا باید خپل منځونو کې څه ولري؟ تعلق ولري. دا مسله ثابته شو. دا چې زموږ پښتانو کې د تره زوی تربور معرفي کړی او تربور چاته وایي؟ دشمن ته وایي. دا ډېره باطله خبر ده. دا د دشمنۍ خبر ده. دا د اسلام خرابولو خبر ده. دا د ورورګلوت د خرابولو خبر ده. په دې زه بار بار دا رد کومه. په ډېرو مجالسو کې مې دا رد پې کړی دی چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سن و ابیه عم ابیه عم الرجل سن و ابیه. بخاری کې روایت راځي وی تره دې سړي دا په شان د پلار دی. نو چې هغه په شان د پلار شولو نو بچی په شان د ورور شو.
نو بیا چې زموږ خلک دې ته هغه وایي تربور وایي یا دشمن ورته وایي یا د دشمن په شکل معرفي کوي دا ډېره د ظلم خبره ده د دې نه دشمنۍ جوړېږي د دې نه بغضونه او کینې جوړېږي او د دې نه هغه اخوت اسلامي دا د او اسلام په اخوت اسلامي باندې څومره تاکید کړی دی د دې وجې نه د تر زمن په اکثره په خپل منځونه کې داسې د زړه نه اخلاص نه مینه نه لري ځکه دا د پلارانو والدینو معرفي شوي دشمن په شکل دا خو تربور دی که نه دا خبره به تاسو بار اورېدلې وي دا خو تربور دی که نه نو ما خپله د خپل تر زامن نه دا خبره بار اورېدلې ده او دا په ما ډېره بده لګېږي نه زه هم چې خپل منځونه کې موږ او تاسو دوستان یو ته وګوره نبي علیه السلام علي ته څومره توجه ورکوله د دې وجې نه چې تره زوی و که نه نو که چېرته رښتیا دی تره زوی تربور وای او دشمن وای نبي صلی ولې دومره توجه ورکوله دومره وخت یې ورکولو دا ډېره د ظلم خبره ده بله مسله داسې شوله چې چاته سره اجازه ورکوي د وخت نو دا باید یو معین وخت کې اجازه ورکړی شي معین وخت کې زموږ ستاسو د افغانانو دا حالت ته چې نه وخت پیژني بس چې څه وخت ته راغی کور ته ټک ټک دروازه وټکېدله څوک د پلانکی نو ته به هلته مصروفه وي په بل کار باندې یا به د زړه نه غواړي چې مثلا زه د چا سره خبره وکړم یا به مصروفه وي مهم وخت به دې وي او که ورته راونه وتلې او دې ورته ویلې چې یا نشته دی یا مصروفه دی دا سړی به بس د همیشه دپاره تا سره قطع تعلق وکړي د دې وجې نه قرآن کریم کې الله فرمایي وي تاسو اجازه وغواړئ که چېرته اجازه درکړی شوله خو هغه ده که در نه کړی شوله او درته وویلی شول چې ارجعو فرجعو نو تاسو واپس شئ لاړ شئ یو صحابي په دې باندې د عمل کولو دپاره په کورونو باندې ګرځېدلو شپږ میاشتې زه وګرځېدلم په دې آیت کریمه باندې مې عمل کوله چې څوک به راته ووایي چې ځه لاړ شه کور ته زه وخت نه لرم نو ما ته چا نه ویل چا ته دروازه وټکوله راغلی یم وی راځه دروازه به خلاصه کړه اجازت به وکړه نو شپږ میاشتې وروسته چا راته وویل چې ارجع واپس شه نو بیا زه لاړم په آیت باندې عمل راغی زموږ خلکو ته که ورته وویلې چې وخت نشته را سره لاړ شه نو همیشه دپاره تعلق قطع دشمني شروع شوله نو د دې وجې نه زموږ افغانانو کې دا شی نشته دا د څه د وجې نه نشته په دې کې علت دا ده چې زموږ افغانان وزګار خلک دي نه خپل وخت په نیک اعمالو په ښو اعمالو ډکې وي نه د بل وخت که یو بل مسلمان وي هغې اوقات څه وي تقسیم وي په هر وخت کې میلمنو دپاره جدا وخت د سبق دپاره جدا وخت د کاروبار دپاره جدا وخت د ښځې دپاره جدا وخت د بچو دپاره جدا د خپل خپلوان دپاره جدا وخت که د هغې دپاره ویم دا یې ورباندې خرابوي ځکه دا یې خپله وزګار ده او بیا زموږ خلکو کې دا عادت دی افغانانو کې چې همیشه دپاره موږ دا خوښ کړي دي چې بس خلک راشي او زموږ سره مجلس وکړي او ډېر خلک دا خوشحاله کېږي چې څوک راشي وي ښه دی چې راغی چې اوس مجلس وکړو هلکه ته خو وزګار یې که نه او تا سره د غم تا سره د اوقاتو غم نشته دی دا وخت څومره قیمتي څیز دی نو څه وي بس خوشحاله وي دې ته چې سړی راغی اوس به یا به پرې وکړو کتابازۍ ورته وایي قطې ورته وایي څوک پرې ورته وایي کتابازي نه دا ورسه وکړي د شپې ته 1 بجې ته 2 بجې ناست وي دا کارونه کوي دا څومره د ګناه کارونه دي دا څومره وخت ضایع کول دي نو دې نه معلومه شوله خبره دا چې باید د هر مؤمن دپاره یو وخت وي د ملاقات د ملګرو د میلمانو دپاره دا نه وي چې هر وخت راغی بس سړی به وخت ورکوي شیخ امین الله صاحب به دا خبره بار کوله په درسونو کې چې زموږ د اوقات میلمانو را خراب کړل موږ په دې خبر باندې نه پوهېدلو ما به خپله دا شاو کوله چې دا و شیخ صاحب څه وایي میلمانه خو ښه دي سړي وخت ورسره تېرېږي او صد د سړي ورسره تېر شي لیکن په دې خبره موږ نه پوهېدلو وروسته پوه شولو چې دا څومره خبره یعنی یوه عمیقه خبره هغه دا ده چې کله انسان خپل مسؤلیت وپېژني اوقات یې معلوم شي چې مثلا دا وخت زما د دې شي دی او دا وخت د دې شي دی او سړی مصروفه شي نو چې بیا میلمه در باندې راشي نو ستا هغه درس به خراب کړي ستا به وخت خراب کړي ستا به د عبادت ټیم خراب کړي
د ذکر اذکار ټیم به خراب کړي نو ته به ډېر خفه وې چې دا ملما وس ما څومره اوقات را خراب کړه بیا دا ورسته موږ د پته ولګېدل چې کله موږ ته مسؤلیت را د غواړې شولو نو اوس په دې باندې پوهېږو چې مېلمه هم اوس یعنې خوشحاله کېږي هم ورته خو داسې مېلمه چې هغه لږ وخت کښېني یا په خاص وخت کې راشي نو ورته خوشحاله کېږي که نه وي اوقات هم خرابې بیا د مېلمانه نه موږ زړه توري یو او بیا مثلا خفه کېږو په دې باندې چې مېلمه زموږ ولې وخت را خراب کړو نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به علي ته یو خاص وخت ورکولو چې په دې کې راځه او د ده سره به ناسته کوله دا مسله ثابته شوه بل حدیث راوړي وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال فرمای قلت لبلال ما بلال ته ورته ویلې کیف رأیت النبي څنګه لیدلی و تا نبي علیه السلام يرد عليهم چې په دوی باندې رد کولو واپس کولو سلام حين يسلمون عليك کله چې به دوی سلام واچولو په چا باندې په رسول الله باندې وهو يصلي چې نبي رسول بل منځ کولو قال غير فرمایل يقول هكذا وکول به دغسې وبسط کفه او خپل ورغوی خور کلو قبض ټولولو ته ویل خورولو ته ویل کېږي وبسط دې حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې جائز دی چې په منځ کوونکي باندې سړی سلام واچوي دا ښکلې مسله ثابته شو دا چې بعضې فقهاو دا خبره لیکلې ده چې 18 ځایونه ښودلي چې په دغه 18 ځایونو کې به سړی په چا باندې سلام نه اچوي نو بعض هغه ما وکتل بعض داسې دي چې صحیح احادیث سره مخالف دي او بعض داسې پکې دي چې احادیث سره موافق دي په بعض ځایونه دي مثلا بغې کې دا ویلي چې په پردۍ زنانه باندې سلام نه اچوي لیکن په دې کې هم تفصیل دی پردۍ زنانه په هغې صورت کې سړی سلام نشي پې اچولی چې د هغې نه فتنه پورته کېږي یا کله چې فتنه نه پورته کېږي نو بیا سړی سلام پې اچولی شي مثلا بوډۍ زنانه د سړی سلام پې وچ یا هغه په نارینه باندې وچوي نو په دې کې فتنه نه وي نو سړی سلام پې اچولی شي په ایران کې زه ومه د هغه زنانه چې هغوی به ځان ته دینداره ویلې حجابونه به یې اغوستي وو نو ما خو به ګیره وه نو بیا به ما باندې سلامونه اچول نو فتنه پکې نه وي نه دا جواز لري یو هغه ده چې پیغله زنانه ده او ځوانه جنکۍ ده نو په هغې باندې بیا سلام صحیح نه ده دا د حدیث مطابق خبره ده او دارنګه په قضا حاجت کې نه دا هم صحیح ده لکه په رسول الله باندې سلام اچولی شوی د هغې جواب نه دی ورکړی خو لیکن بعضې داسې ځایونه دي چې په هغه د صحیح احادیثو خلاف دي یو په هغې کې منځ کوونکی یې ښودلی ده چې څوک په لمانځه ولاړ وي سلام به نه پرې اچوي نو دا د صحیح حدیث خلاف شو لکه دا حدیث پر رسول الله باندې به صحابه په حالت د لمانځه کې سلام کولو نو سلام سره پې اچولی شي بله مسله دا ثابته شوله چې سلام دې پې واچولو نو جواب یې سړی په اشارې سره ورکوي په اشارې سره ورکول دا جواب دا ثابت شو یو حدیث د عبدالله بن مسعود کې راځي چې په رسول الله باندې سلام واچولی شي هغه جواب ورنه کړلو د هغې مطلب دا نه دی چې بیخي جواب نه ورکړی نه جواب یې ورکړی دی لیکن په اشارې سره نو په اشارې سره په لمانځه کې سړی د سلام جواب ورکوي نو دا مسله ثابته شوله حسن خلق د نبی علیه السلام ته ثابت شوله دارنګه اقتدا د عبدالله بن عمر پر رسول الله پسې دا ثابته شوله عبدالله بن عمر هغه صحابي دی چې په صحابهو کې ډېر تابعداري کوونکی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایت کې راځي چې نبی علیه السلام حج ته تللو عبدالله بن عمر ورسره و بیا چې کله د ځان نه حج کولو رسول الله وفات شوی دی نو په کوم ځای کې چې نبی علیه السلام دمه کړې والته به دمه کوله اگر چې دا خو دین نه ده لیکن دومره شدید الاتباع صحابي و یو ځل مکې مکرمې ته کعبې شریفې ته داخل شو رسول الله فتح مکه کې نو لمونځ یې وکړلو بلال یې ورسره داخل کړی و نور څوک یې پرې نه ښودل چې څنګه دروازه خلاصه شوله عبدالله بن عمر د بلال نه پوښتنه کوي رسول الله کوم ځای کې لمونځ وکړلو په دغه ستنه خوا کې لمونځ وکړلو نو ملته لاړ هلته 2 رکعته لمونځ وکړلو شدید الاتباع صحابي و دلته هم وګوره شدید الاتباع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه د حالت د سلام پوښتنه یې کړې چې رسول الله به څنګه د سلام جواب ورکولو نو هغې ورته وکړل چې په دې شکل به رسول الله د سلام جواب ورکولو په لمانځه کې الله رب العالمین د موږ تاسو ته دغسې اتباع را نصیب وګرځوي لکه څنګه چې
عبد الله بن عمر و چې په هر څه کې به د رسول الله تابعداري کوله. وبالله تعالی توفیق.